د تاریخ په کتابونو کې راغلي چې کله په پخواني او لرغونې زمانه کې انسانانو په نننۍ خاکي کره کې ژوند پیل کړ نو د خپل نسل د بقا او ژوندۍ پاتې کېدو لپاره یې د سیندونو او لویو جهیلونو پر غاړه ژوند غوره کړ ترڅو د سیندونو او جهیلونو پر غاړه په شنو او ځنګلي سیمو کې په ښکار کولو سره خپل ځانونو ته غذا برابر کړي او همدارس د سیندونو له روانو او پاکو اوبو څخه د چشاک لپاره استفاده وکړي په افغانستان کې تر تاریخ وړاندې دورې د پخوانیو انسانانو د اوسېدو له سیمو څخه یوه مهمه سیمه د غزنی ولایت د ناور دشته ده د ناور ولسوالي او شنه دشته یې د غزنی له مرکزه نږدې 55 کیلومتره لیرې ده چې په دغه لرغونې دشته کې اوس هم د پاکو اوبو ښکلي جهیل شته چې د ګڼو مرغانو د اوسېدو ځای دی د هیواد نامتو لیکوال او څېړونکی څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي چې د غزنی د ناور دښتې د ولاړو اوبو او شاوخوا شنې سیمې له امله زرګونه کلونه مخکې دلته انسانانو ژوند غوره کړی وو. ناهور دا یوه داسې سیمه ده چې له غزني څخه 55 کیلومتره لرې پراته ده یو شنه جلګه ده او دغه د ناهور یا د ناهور نوم هم داسې چمن ښودلی دی چې اوبه پکې راغونډېږي دا یوه شنه جلګه ده البته د ناهور دښته هم اوس مشهوره ده هغلته چې اوبه ناستې دي یوه برخه یې په وچه دښته بدله شوې اما دا پخوا داسې معلومېده چې شنه ورشود او جلګه او مرطوبه سیمه وه اوبه یې ډېره درلودې ځکه چې د یو شمېر چینو او داسې روانو اوبو ځایونه اوس هم شته دی چې ښیي دلته هم انسانان د همدغو اوبو په خاطر په لرغونې زمانه کې اوسېدل او دغه سیمه د هستوګنې دپاره وه د لرغونې ډبرپیر او بیا راوروسته د منځني او نوي ډبرپیر د درې واړو دورو آثار دلته موندل شوي دي چې څرګندوي دلته لرغونو انسانانو ژوند کړی او یو شمېر وسایل یې جوړ کړي دي په لرغونپوهنه کې یو دوره د ابسیدین یا د تورو ورغورځونکو یا آتشفشاني ډبرو څخه د وسایلو د جوړېدو ځانګړې دوره ده د آتشفشاني ډبرې یا تورې ډبرې څخه یو شمېر داسې وسایل توږل شوي دي چې ښیي دلته شاوخوا 2000 نه تر 3000 قبل المیلاد کلونو کې انسانان نه یوازې دا چې اوسېدل بلکې وسایل جوړول ځکه دلته ساعتونه تبرونه تورې او چاقوګان موندل شوي دي چې همدغې تورې آتشفشاني ډبرې څخه توږل شوي دي. د غزنی د ناور په دشته کې د تاریخ پوهان او څېړونکو لخوا د څېړنو په پایله کې د لرغونو انسانانو د اوسېدو ځایونه او د هغوی په وسیله کارول شوي د کار وسایل او ډیر نور مهم آثار ورڅخه ترلاسه شوي دي. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې د غزنی د ناور په تاریخي دشته کې د لومړي ځل لپاره په 1918 میلادي کال کې او د دوهم ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کورنیو او بهرنیو تاریخ پوهانو او لرغون پیژندونکو لخوا ډېرې ګټورې څېړنې شوي دي چې په ترڅ کې د نورو اثارو ترڅنګ یوه کتیبه چې ډېر مهم تاریخي اثر دی هم ترلاسه شوې ده. دلته په 1918 کې افغان او هندي لرغونپوهانو د لومړي ځل لپاره کیندنې او څېړنې پیل کړې. د افغانستان لرغون پیژندنې په مجله کې البته د 1998 کال په لومړۍ غاڼه کې د دغې سیمې په اړه په زړه پورې معلومات شته ده چې د لومړي ځل افغان او هندي لرغونپوهانو نه رانیولې بیا په دویم ځل د امریکایي مشهور لرغونپوه لویس دوپری لخوا په 1904 کال کې
دلته دومه دوره څېړنې وشوې. دلته دومه دوره څېړنه کې د ډېرو لرغونو آثارو ترڅنګ چې ما ورته اشاره وکړه چې دلته د انساني ژوند لومړنۍ نښې تر ډېرو کلونو تر ډېرو زریزو پخوا پورې شاته بیایي. جالبه دا وه چې د لویس دوپري او د نویو انکشافاتو په نتیجه کې دلته بیا د تاریخي دورې د ویما کاتفیزیس یوه کتیبه یا ډبرلیک هم دلته وموندل شو. دغه ډبرلیک د تاریخي مطالعاتو له نظره خورا مهم دی. 246 توري او 13 کرښې لري او خط هم په یوناني او خروشتي دواړو لیکدودونو کې کښل شوی دی. له دې نه معلومیږي چې د ناور تاریخي دښته له خورا لرغونې یا هماغه د کالکولیتیک له پای څخه چې د درې واړو ډبرپیرونو له زمانې نه رانښلي بیا د یونانو باختري او کوشاني دورو پورې دلته خلک اوسېدل او د انساني ژوند د تکامل یو بشپړه مجموعه په دې ځای کې موندل شوې ده په بیلابیلو څېړنو کې. د تاریخ په کتابونو کې راغلي چې لرغونپوهانو د غزني د ناور دښتې له سیمې څخه د ترلاسه شوو آثارو د پیژندنې لپاره د غزني 1 غزني 2 او غزني 3 نومونه یاد کړي دي چې په ټولیزه توګه د ناور دښتې 3 لوی برخې په بر کې نیسي. لومړی برخه د ناور دښتې هغه اوارې سیمې رانغاړي چې د درویو لوی غونډیو په منځ کې چاپیره شوي دي. دویمه برخه د ناور دښتې هغه لوړو حصار ډوله غونډیو ته ځانګړې شوې ده چې د ناور دښته احاطه کړې ده. او دریمه برخه د ناور دښتې هغه ډبرین ځایګوټي دي چې په لرغونو زمانو کې انسانان پکښې میشت وو. د غزنی د ناور دښته په 1499 هجری لمریز کال کې د افغانستان د دولت لخوا د خوندي سیمه او ملي پارک په توګه په رسمي ډول سره ومنل شول. ځکه د ناور دښته د خپل تاریخي ارزښت ترڅنګ ډیره ښکلې او زرغونه سیمه ده چې شایسته طبيعي جاهلیه 10 میلیونه متره مکعب اوبه ځای کړي چې د ګرمۍ په موسم کې د لیدلو میلې او تفریح لپاره ډیر کورني سیلانیان هم ورځي. د ناور هواره شنه دښته د بابا او هندوکش د غرونو د لړۍ په منځ کې پرته ده چې ژمه سخت سوړ خو اوړی بیا معتدل دی. د دوبي په رانږدې کېدو د غرونو په جګو سرونو لا هم واوره لیدل کیږي خو په لمنو کې د مرغانو ښکلي او په زړه پورې اوازونه اوریدل کیږي. تاریخ پوهان په دې نظر دي چې د دولت لخوا د خوندي سیمې په توګه د ناور د لرغونې دښتې منل نه یوازې دا چې د دغه تاریخي او ښکلي سیمې د ساتنې لپاره ډیر مهم دي بلکې د کورنیو او نړیوالو سیلانیانو د شمیر په زیاتولو کې هم مهم رول لري.